سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست یو. نن دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړم 26مه چې د 2025 زیږدیز کال د نومبر له 18 سره برابره ده. شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. له تاجکستاني پلاوي سره د متقي لیدنه. د تاجکستان یو لوړ پوړي پلاوي د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقي سره لیدلي. د کوریا له لوري له زلزله ځپلو افغانانو سره مرسته. کوریا د زلزله ځپلو افغانانو لپاره $1 میلیون مرسته کړې. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو تړل کېدو له امله په پاکستان کې د تازه میوو بیې په بېساري توګه لوړې شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د تاجکستان یو لوړ پوړي پلاوي د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقي سره لیدلي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه لوړ پوړی پلاوی چې د تاجکستان د بیلابیلو ادارو استازي پکې شامل وو، د بهرنیو چارو له وزیر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو، اقتصادي همکاریو او نورو برخو کې د اړیکو د پراخېدو او پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. په یاده لیدنه کې متقي ویلي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ اړیکې په بیلابیلو برخو کې په پراخېدو دي. کوریا د زلزله ځپلو افغانانو لپاره $1 میلیون مرسته کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنرۍ اعلان کړی چې کوریا د افغانستان ختیځو سیمو له هغو خلکو سره چې د وروستیو زلزلو له امله زیانمن شوي $1 میلیون بشري مرسته کړې ده. یاده مرسته به د ژمي له نږدې کېدو سره هممهاله د اړمنو کورنیو د ملاتړ لپاره ولګول شي چې پکې له پاکستان نه راستنې شوي کډوال هم شامل دي. UNHCR وايي دا مرسته به د بیړنیو خدماتو، سرپناه، اساسي توکو او خوندیتوب برابرولو په برخه کې حیاتي ارزښت ولري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو تړل کېدو له امله په پاکستان کې د تازه میوو بیې په بېساري توګه لوړې شوي دي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د تورخم له بندېدو سره پاکستان ته نور اقتصادي تاوان اوښتی دی چې جبران یې د پوځي حکومت لپاره سخت دی، ځکه له چین، ایران او هند څخه د میوې واردول پاکستان ته په لوړه بیه تمامېږي او دا به د میوې بیه په پاکستان کې نوره هم لوړه کړي. په پاکستان کې د میوو او سبزیجاتو پلورونکي او پیرودونکي له افغانستان سره د سوداګریزو لارو بندېدو وروسته د بیو د بېساري لوړېدو څخه شکایت کوي. څه موده وړاندې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند له افغان سوداګرو وغوښتل چې له پاکستان سره سوداګریزې اړیکې کمې او د خپلو سوداګریزو توکو لپاره بدیلې لارې ولټوي. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنرۍ د ختیځ زون له مسؤل الماس برکتوف سره لیدلي. د ننګرهار ولایت مقام د رسنیو دفتر ویلي چې په دې لیدنه کې برکتوف ویلي چې د تیرو 14 ورځو په ترڅ کې له پاکستان نه راستنو شویو 15,000 کورنیو سره چې شمېر یې 26,000 کسانو ته رسیږي نغدي مرسته شوې، خو دا مهال د دوی مالی امکانات محدود شوي دي. برکتوف زیاته کړي دا مهال یوازې له معلولینو، بې سرپرسته میرمنو او بې وزله کورنیو سره د مرستې توان لري، خو ژمنه یې کړې چې د مرستو د عادي کېدو لپاره له تمویلونکو سره خبرې روانې دي. نوموړي دغه راز ویلي چې د ننګرهار او کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د 15 کورنیو لپاره د استوګنځایونو جوړولو او 1500 نورو کورنیو لپاره د ترمیم کارونه پیل شوي دي. بل لور د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی له UNHCR غوښتي چې بیرته راستنېدونکو کورنیو ته د مرستو ویش عادي شي. هغه همداراز ویلي چې ډیر ژر به په خانقي او نورو ښارګوټو کې زرګونه بیرته راستنه شویو کورنیو ته د نمرو ویش پیل کړي. د نوموړي په وینا په ننګرهار کې شاوخوا 50,000 بیرته راستنېدونکي کورنۍ پاتې دي چې تر اوسه 12,000 یې تثبیت شوي دي. دا کورنۍ ځمکې نه لري او اړتیا ده چې ورته د سرپناه اسانتیاوې برابرې شي. مولوي عزیز الله مصطفی له UNHCR د پراختیایي او بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې.
په کابل کې د امام ابو حنیفه څلورم ملي او نړیوال نندارتون پرانستل شو. د امام ابو حنیفه څلورم ملي او نړیوال نندارتون د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري په مرکز کابل کې پرانستل شو. یاد نندارتون د اماراتي شرکتونو لوی ریاست اړوند د لاسي صنایعو د پراختیا اماراتي شرکت د ګڼ شمېر وزارتونو او خصوصي بنسټونو په همکارۍ جوړ شوی دی. د نړیوال نندارتون به د لړم له 26مې نیټې څخه د لندۍ تر 2مې نیټې پورې د افغانستان نړیوال نندارتون په مرکز چمن حضوري کې دوام ومومي. او وروستی خبر همدا چې نیمروز کې د لرغونو اثارو د قاچاق مخنیوی شوی. د نیمروز ولایت د زرنج دارالرام لوی لارې د شهره کنډک ځواکونو له لوري د لسګونه قلمه لرغونو اثارو د قاچاق مخه نیولې. د نیمروز ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس مفتي حبیب الله الهام ویلي 48 قلمه تاریخي اثار چې د بیلابیلو تاریخي دورو پورې تړاو لري د شهره کنډک د امنیتي منصوبینو له لوري له کشف او ضبط کولو وروسته د اطلاعات او کلتور ریاست اړوند محلي موزیم ته سپارل شوي. الهام زیاته کړې د تاریخي او فرهنګي اثارو له غصب، تخریب، پیر، پلور او قاچاق د مخنیوي په تړاو د اسلامي امارت مشر فرمان په ښه توګه پلي کیږي. په دې برخه کې د ولایت په کچه د امنیتي مسؤلینو له لوري همکاري او همغږي شتون لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د تاریخي اثار قاچاق او یا تاریخي سیمې او آبادات تخریب کړي. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغاني، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې. د الله پامان.